اشرف غني نن یتیمو ماشومانو سره څه وکړل او څه یې ورته وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې روانو بدبختیو کې ماشومانو ته تر هر چا زیات زیان رسېدلی او دوی هغه دردونه ولیدل، هغه کارونه یې وکړل او هغه څه یې له لاسه ورکړل چې باید نه وی ورکړي. په هر حال جمهور رئیس محمد اشرف غني نن مازدیګر د خوست ولایت د شهید سلطان محمود خیرخوا روزنتون ماشومانو سره وکتل. دغه کتنه په چهار چنار ماڼۍ کې ترسره شوه. جمهور رئیس غني په یتیمو ماشومانو د شفقت ترڅنګ وویل تاسو زما زامن او لوڼې یاست او تاسې پوهیږئ چې د اسلام لوی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یتیم و او دا په دې معنا ده چې یتیمان لوی لوی کارونه ترسره کولی شي. جمهور رئیس له بصیر خان څخه چې د روزنتون د نورو ماشومانو په استازیتوب یې په جرأت او وضاحت د هغوی غوښتنې جمهور رئیس غني ته وړاندې کړې مننه وکړه او ویې ویل د کالیو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره تاسو ته 2 لکه افغانۍ هدیه کوم او همداراز د ورزش په برخه کې 15 لکه افغانۍ مرسته کوم. د هېواد جمهور رئیس د خوست ولایت د خلکو د شجاعت او زړورتیا د ستایلو ترڅنګ وویل ستاسو نورو وړاندیزونو ته د رسېدو په موخه به یو پلاوی خوست ولایت ته سفر وکړي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې یتیمو ماشومانو ته په خطاب کې وویل تاسو هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی شئ چې درس او سبق ووایئ او د دې کار جرأت او قوت ستاسو په څېرو کې ښکاري. د دې کتنې په جریان کې د خوست ولایت د شهید سلطان محمود خیرخوا روزنتون ماشومانو یوه ترانه وویله او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ له امله یې جمهور رئیس ته لوح تقدیر ډالۍ کړ. په هر حال په دې هیله چې راتلونکي کې افغان ماشومان د خپلو پلرونو تر سیوري لاندې لوی شي او هیڅ افغان ماشوم د جګړې له کبله یتیم نشي. په آخر کې موږ له حکومته غواړو چې د شهیدانو اولادونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په هر حال تاسو د جمهور رئیس محمد اشرف غني دغه کار څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه به راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.